أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. درود شریف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو او د دې اجتماع حاضرین مسلمانانو ورونو، د دې نننۍ اجتماع تعلق د دوو خبرو سره دی. یو د ختم نبوت متعلق چې د اجتماع جوړه ده د ختم نبوت په عنوان باندې، او دویم دلته محترم رور جناب مولانا عصمت الله صاحب مدرسه ده د الکانو، مدرسه ابو هریره رضی الله عنه، او د جنکو مدرسه ده مدرسه ام سلمه للبنات، او بیا د دغه مدرسې نه 13 ماشومان د ناظرې او 2 کسان حافظان فارغ شوي. نو د ګران قدر محترم رور جناب حضرت مولانا عبدالواجد صاحب حفظه الله په دعوت باندې مې د مجلس ته حاضري وکړه، اگر چې ډېر نوزګار او دا وخت مې بل چاله ورکړی، خو بیا د ده خواهش و نو ما هغه وخت د بل چا نه بدل که، هغه ته مې سزاري منت وکړه، بیا راپسې راغی، بیا را باندې ولیکه، بیا مې ورته ټیلیفون وکړ، مې د خیر دی تاله به بل وخت درکم. نو دلته مې حاضري وکړه. نو محترم مولانا عبدالواجد صاحب په موږ ډېر ګران دی، الله دې وله روغ صحت او عافیت نصیب کړي، او د هغه خواهش و چې د علاقه کې د ختم نبوت متعلق څو خبرې مو کې، او د دې مدرسې مدرسه ابي هریره او مدرسه ام سلمه للبنات چې مولانا عصمت الله صاحب خدمت کوي، د هغې د ماشومانو بچو حوصله افزایي به مو شي. زما وروڼو دواړه خبرې به مختصر وکړم، وخت کم دی. ختم نبوت څه شی دی؟ ختم نبوت د عقیدې سره تعلق لري. بعضې خبرې د انسان د عمل سره تعلق لري. که هغه کار دې وکړه نو الله به راضي شي، نیکۍ بدله درکړي، جنت بدله درکړي، او که هغه کار دې ونه کړه نو ګناه دې وشوه، فاسق شوې، خو کافر کېږې پې نه، د ایمان نه پې نوځې. یو سړي غلا وکړه، ډېر لوی جرم یې وکړه، لویه ګناه وکړه، پردې حق یې واخیسته، الله به ورله سزا ورکوي، خو یاره کافر کېږي نه، د ایمان نه پې نوځې. حتی که یو سړي بدعملي وکړه، زنا وکړه، ډېر لوی جرم دی. لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن. حضور پاک کوي د کامل ایمان د دلال دې وخت کې د ده نه د ایمان چې کم فواید دي او د ایمان کم ثمرات دي هغه ته لاړل، رڼا د ایمان د ده نه ختمه شوه، خو یاره مسلمان دی، کافر ورته نشي ویل. لیکن د ختم نبوت تعلق د انسان د عقیدې سره دی، چې دې کې معمولي غوندې د چا پړه کې شک او سودا راشي، دا د ایمان نه خلاص کافر دی. نو ختم نبوت دا عقیده ده. ګورې زمانو دا د رسول الله مبارک صفت دی، خو هغه صفت دی چې د هیچا نشته. د حضور پاک نه مخکې چې څومره پیغمبران تیر شوي دي، نبی موته ویلی شي، آدم علیه السلام ته، موسی علیه السلام ته، بعضې پکې رسولان دي، رسول موته ویلی شي،
مبلغم ورته ویلی شي، داعیم ورته ویلی شي، د الله پیغمبرم ورته ویلی شي، خو خاتم النبیین ورته نشي ویلی. ابراهیم علیہ السلام ته، موسی علیہ السلام ته خاتم النبیین نشي ویلی، عیسیٰ علیہ السلام ته خاتم النبیین نشي ویلی. دا لقب صرف او صرف زمونږ د ښکلي مبارک پیغمبر دی چې محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم، چې دی په ټولو پیغمبرانو کې خیری پیغمبر. د ده نه پس نه بل پیغمبر راغلی دی او نشته او نه به راشي. او که څوک دا دعوه کوي چې زه د هغه نه پس بل پیغمبر یم، نو د ده نه غټ مجرم بل نشته. دا د حضور پاک غټ دشمن دی. د ختم نبوت صادر که بل څوک په سر اچوي او د پیغمبر په دې صفت کې ځان وردننه کول غواړي، دا غټ ټګ دی، دا دجال دی، دوکه‌باز دی، دا کافر دی او د پیغمبر غټ دشمن دی. په جنگ احد کې د حضور پاک تر د وحشي د لاسه شهید شو حضرت حمزه سید الشهدا. وحشي ابن حرب هغه وخت کې لا مسلمان شوی نو او کافرو. په یو نیزګۍ باندې حضرت حمزه وویشته، نو هغه نیزه د دې نوم باندې ولګېده او شاته ترې ووته، شهید شو. بیا د دې نه پس د حضرت حمزه سره ډېر انتهایی ظلم وشو. هندې چې د عتبه لور او د ابو سفیان ښځه وه، وروسته خدای دا هم مسلمانه کړې، هغه وخت کافره وه. د حضرت حمزه نه یې پوزه پرې کړه، شونډې ته پرې کړې، غوږونه یې ته پرې کړل او سترګې ته یې راوویستې او دی په تار کې واچولې، امیل یې ته جوړ کړ او هغه امیل یې غاړه کې واچو، ګډېده به. او د حضرت حمزه سینې وشلوله او د هغې نه یې زړه راوویسته او اینه ته راوویسته او په هغې یې چکونه ولګول. دونه یې بغض و د حضرت حمزه سره، ډېر زیات پې حضور پاک خپاو. حضرت حمزه ټک ټوک پروت او خپاو، وی ما خو د کافرو مړو سره دا زیاتې نه دی کړی، زما د تر سره دوی دا دومره ظلم ولې وکړه. دومره پې خپاو چې حضور پاک وفرمایل، وی زړه مې غواړي چې دا تر د حمزه خخ نه کم او په دې میدان یې دغسې پرېږدم چې سبا د قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي او زما د تره غوښې د حیواناتو د مارغانو د خېټو نه روځي او خدای پاک ته ودرېږي چې دا غوښې د مارغانو خوري او دا زناورې وخوري او د قیامت پر ورځ د هغې د خېټو نه روځي. دومره خو بیا به که زه دې خښ نه کم، خلک به خپل مړي نه خښوي، وایي به چې حضور پاک ترنو خښ کړي، مونږ هم نه خښو. نو خښ یې که، خو ډېر پریشانه. هغه وحشي ابن حرب مسلمانېده، اسلام ته یې زړه شو، نو یریده چې ما خو ډېر جرم کړی، داسې جرم مې کړی چې په کائناتو کې دا چا نه دی کړی. د رسول الله مبارک تر مې وجلی دی حضرت حمزه او زما د وجې هغه سره دا زیاتې شوی، زما ایمان به قبول شي که نه. نو چا ورته وی استازو ته غږ نه کوي، نو چې کوم استازي دي هغوی سره لاړ شه. نو د طایف نه استازي راتلل مدینې ته، نو دی ورسره راغی. نو چې راغی حضور پاک ته مخامخ ودرېد، نو حضور پاک وپېژنده، اخو مکه کې پاتې شوی وپېژنده. نو چې څنګه ودرېد، وی انت وحشي، هلکه ته وحشي؟ وی ما ورته وی چې او نعم زه وحشي. وی اانت قتلت حمزه، حمزه تا وجلی دی؟ بس مې چې کوم شي نه یریدم هغه غزار یې راباندې وکړ. ما وی چې دی به ما ته دا وایي، د سپو نه مې ځمکه او تختې ده. خدای اوس ورته څه ووایم؟ که دا ورته ویم چې او ما وجلی دی، نو دا خو غټه بېادبي ده د حضور پاک په مخ کې. او که ویم چې نه مې دی وجلی، نو دروغ هم دی او مني یم نه، خو دکه ښکاره خبره چې ما وجلی. وی چې رسول الله مبارک راته وفرمایل چې تا حمزه وجلی دی، په لرزان شم. وی مې قد کان من الامر ما بلغکا، صاحب چې تا ته کومه خبره رسېدلې د هغه ټیک ده، مطلب دا چې وجلی مې. وی رسول الله مبارک راته وفرمایل
چې بچې یو خبر او کار هل تستطيع ان تغيب وجهك عني، دا طاقت تشته چې ته بل خوانان شي او زه درته نه ګورم، تا ته چې ګورم ستا سترګو ته د حضرت حمزه سترګې را یادېږي، ستا شونډو ته ګورم د خپل تراغه پرې کړي شونډې را یادېږي، ستا غوږونو ته ګورم د خپل نیازبین تره هغه پرې کړي غوږونه را یادېږي، او ستا پوزې ته ګورم د خپل تره پرې کړي پوزه را یادېږي. طاقت دې شته چې چېرته بل خوا لاړ شي زه درته نه ګورم. ما وی د الله رسوله لومبې راته ده ووایه چې ما خو سنګین جرم کړی دی، داسې جرم به کائناتو کې چا نه کړی، ایمان به قبول شي او که نه، الله به مې معاف کی که نه، ته به مې معاف کې که نه. وی رسول الله مبارک فرمایل الاسلام یهدم ما کان قبله، بس چې مسلمان شو اسلام سره د هر څه ختم، ما معاف کړې الله معاف کړې. خو بچې چې تا ته ګورم او ستا مخ ته ګورم د خپل مبارک تره مخ را یادېږي، نو دا طاقت کې دی وي چې چېرته بل خوا لاړ شي نو ښه وی. ما یې بلکل دغه دی لاړم، اوس زړه کې مې فیصله وکړه چې اوس د دې بدل خلاصول غواړي. د پیغمبر غټ نیازبین تره مې وجلی دی، د دې بدل به هله خلاصېږي چې د پیغمبر غټ دشمن مړ کړم. نو دغه زمانه کې یهودیان هم په هغې وردنغی، عیسایان هم هم د پیغمبر دشمنانو په هغې وردنغی، د مشرکان هم او منافقین هم په چا ورغی؟ په مسیلمة الکذاب ورغی، په هغه چا ورغی چې هغه د حضور پاک نه پس د پیغمبرۍ دعوه کړې وه، چې د ختم نبوت باندې چا ډاکه غورځولې وه، په هغه ورغی. او څه وی ما وی چې وحشي به وجنم فاکافئ به حمزه، په ده به د حمزه بدل خلاصوم. که ما نه قیامت پر ورځ خدای تپوس وکړي چې وحشي د پیغمبر غټ تره دی وجلی دی، ما خو معاف کړی یې، خو که بیا هم راته وایي چې د پیغمبر غیر قیمتي محبوب د مینې ډک تره دی وجلی دی، نو زه به جواب کې ویم چې او پیغمبر ته چې څوک ډېر نږدې و مې وجلی دی، خو بدل مې په دې خلاص کړی دی چې د پیغمبر غټ دشمن مې په هغه بدل کې وجلی دی. نو وی لاړمه د حضرت ابوبکر صدیق زمانه بیا راله او د مسیلمة الکذاب سره جنگ شروع شو. په کومه نیزګۍ چې ما حضرت حمزه ویشتی و، هم په هغه نیزګۍ مې مسیلمة الکذاب په دې نامو ویشته او تورت شاته دې کوناټو ته تې هغه نیزه ووته او خدای مردار که. ما وی باس د حمزه بدل مې خلاص که. رونو تاسو په دې سوچو کې چې کم کافر غټ کافر دی چې دی پې د حمزه بدل خلاصی، هغه مسیلمة الکذاب چې د پیغمبرۍ دعوی کړې ده او د پیغمبر په صفت د ختم نبوت یې ډاکه غورځولې ده، دنه غټ دشمن بل نشته. قسم په خدای یهودي هم غټ دشمن دی، خو هغه تا سره تا ځان ته مسلمان نه وی زه یهودیم، او زما خپل دین په حق دی زه یهودیم. عیسائی ځان ته مسلمان نه وی، هغه وی زه عیسایم د ما دین په حق دی ماله راځه. مشرک وی زما دین په حق دی ته په حق نه، او دا سپیره در ځان ته مسلمان وی. دنه ګرانه ده خبره، دی وی الله منم، دی وی الله یو منم، دی وی محمد صلی الله علیه وسلم منم. وی محمد نو دی خپل مرزا ته مرزا غلام احمد ته زویلی محمد وی، دوی دا کلمه وی چې محمد رسول الله، لیکن دی ته د حضور پاک نه مراد کوي، څوک ته مراد کوي؟ دا خپل باطل مرزا قادیانی ته مراد کوي. دا ډېر خطرناک دی، ډېر خطرناک. او الله اعلان کړی دی په قرآن شریف کې، او د وفات نه یو 3 میاشتې مخکې د اعلان وکړ چې الیوم اکملت لکم دینکم، دین مې درته پوره کړی دی، واتممت علیکم نعمتي، او خپل نعمت پې در باندې پوره کړی دی، وردویت لکم الاسلام دینا، او اسلام مې دله دین خوښ کړی دی. نو بس چې دین مکمل شو د پیغمبر څه ضرورت دی؟
پیغمبر خدای لرا دی چې د خدای نه دین راوالی او مخلوق ته ورسوي پیغمبر خو د خدای او د بنده منځ کې واسطه الله نه رالی مخلوق ته رسوي نو دین مکمل دی پیغمبر څه ضرورت دی نو کته وای دا دین خو برستو رسولم غواړي کنه نو هغه حضور پاک ویلی دی چې هغه رسوي اب پیغمبران نی اب زما عالمان اب زما خلیفګان اذان ته پیغمبر نشي ویل انا آخر الانبیاء د پټولو پیغمبرانو کې اخیری پیغمبر یم و مسجد آخر المساجد او زما جمعات د مسجد نبوي هغه اخیری جمعات چې په پیغمبر په لاس جوړ شوی دی بیا به د پیغمبر په لاس بل جمعات نه جوړیږي ځکه پیغمبر شته نه او قرآن کې من الله وایي سلو 200 نه زیات آیتونه دي د 300 نه زیات احادیث دي چې د چا نه صراحتن اشارتن دالتن دا معلومیږي چې اخیری پیغمبر محمد مصطفی دی ټول وایي صلی الله علیه وسلم دغه کار به بیا څوک کوي دا به علما کوي الحمدلله وکړه عالمانو دا کارونه علماو درته مدرسې جوړې کړې لکه دلته عصمت الله مولوي صاحب مدرسه جوړه کړې ده نن 10 کسان د ناظرین او کسان حافظان جوړ شو بس دا علماو دا ډیوټي ده کنه د پیغمبر مشن به رسي او دلته د بناتو مدرسه هم جوړه کړې ده او اراده لري او تاسو ټول به سره پاغه کې تعاون کوي ښا دغه اخلاص علماو کار څه دی هم دقه د ختم نبوت عقیده خلکو ته رسول عقیده ختم نبوت کی خدمت کرنا اس عقیدہ کو اجاگر کرنا قرآن و سنت کی خدمت کرنا اور قرآن و سنت امت کو پہنچانا الحمدللہ دا علماء کارو علماء کڑے دے کئیے دا پیغمبر پا کس ضرورت تے دین خو مکمل دے عمولیان دا کار کئی دا پیغمبر مشن سدے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک دا قرآن خلقو تا ارسوا رشتیا وایا بل قرآن شتا نا دا بل قرآن دراتلو گنجائش تا نا نو بل پیغمبر تا سے ضرورت تے اگا مشن چالاس کے غشتے دے علماء کرام الحمدللہ زمارون یو خواه باطل لگیا دے علماء پس خبرے کے مولا دا سے مولا دا سے مولا دا سے میں ملکہ و خبری مولا پس سو کوئی دا نور مولیان مانم خدا سیاسی پکے نہ مانم دا نور مانم خدا پٹکے والا نہ مانم او دا پلان کے زمانا میں یوم نہ مانے سڑیا اڑو مانم پتاس پا مونگ فرق نہ پریوزی مونگ با دا دین خدمت کاؤ دا اللہ دا قرآن خدمت بکاؤ دا پیغمبر دا حدیث و خدمت بکاو او دین با خلقو ترسو کنزل تکلشا کوا پروا پا دی نشتا مسافر با سفر کے اس پہ بغاپی اس پہ غاپی نو مسافر با سفر نہ کیسے مسافر با لگئی سفر با کئی او اس پہ دی لگیا دی غب غب دی کئی خپل کار با کئی زد خپل علماء تم دا یو ٹکی ویم علی الاعلان و تویم او دی تماویلم دی او خصوصا زمونگ دا سوشل میڈیا دوستان زویم پام کوئی چی سوک مولا پس کنزل کئی کہ دا کنزل و جواب ورنکی زمونگم با دی لیونشتا کن چی اگا یو خلپ چلی دی و تا دو خلپا چلی زمونگم با دی لیونشتا چی اگا وی دا سی دی وی دا سی چی اگا ستامش دا دوی مشر پس اسپقی وی مولانا سے پسے مولانا فضل الرحمن سے پسے دوی دا آغا مشر پسے وی نا 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 بالکل مناوا دو مادا اعلان دے چا پسے بم بد نوائے چا پسے بم سپکا نوائے چا پسے بم کنزل نکوے او کستا پسے ستا مشر پسے سو کنزل کئی نو تب سکے لال بشے و دروازہ بہتا اڑا بے او دی بروزی اور تب نور اسم نوے وی بھئی جان ذرا غلی ما بچے دے را کمالا چی حافظ تے دل جوڑ کم زبا دا چل کم تم گالی دے دو میری بیوی کو میری بیٹی کو میری بہن کو میری مشر کو میرے عالم کو چلو گالیاں دے دو جتنی بھی آپ کی بس ہو چلے رہو گالیاں دے دو میں کیا کروں گا میں تمہارے بچوں سے حافظ قرآن بناؤں گا اور میں
تکبیر نعرہ تکبیر علماء دیوبند شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس سے ته لګیا اوس کنزل کې او که څه کې او که څه کې ستا به د کنزلو میشني زما د پیغمبر میشن دی زه به ستا د بچي نه د پیغمبر وارث جوړوم بچې زه به ستا د بچي نه د قرآن ناظره خوان جوړوم زه به ستا د بچي نه عالم دین جوړوم ته لګیا اوسه چې څه دی خوښه یې کوه زه به بیا هم تا ځان ته راترغاړه باسم زما رورې زما مسلمان رورې ته نه پوهېږې نو زه خو پوهېږم که نه زه به بیا مدرسه جوړوم زه به د بناتو مدرسه هم جوړوم زه به د هلکانو مدرسه هم جوړوم زه به په لارو کوڅو کې ګرځم خیر به غواړم او چړه به غواړم او چنده به غواړم خو ستا بچو ته به علم ورکوم زه به ستا بچو له پکې ورکوم په مدرسه کې زه به ورته قالینه مچوم زه به ورته درې مچوم زه به له د یخو ګرمو اوبو انتظام هم کوم زه به ستا بچي له کتاب هم لاس کې ورکوم او زه به ستا د بچي نه د پیغمبر وارث جوړوم ته لګیا شه کنځل کوه زما او ستا فرق څه شو ته کنځل کې موږ هم کنځل کوو موږ به نه کوو زموږ کار څه دی نن په پاکستان کې چې قادیانې ځان ته مسلمان نشي ویلی کافر دی قادیانې د مسلمان په سیټ الیکشن نشي لړاولی کافر دی خپل عبادت خانې ته مسجد نشي ویلی کافر دی ځان ته مسلمان نشي ویلی کافر دی زما قسم په خدای دا د علماو او بالخصوص د علماء دیوبند د سرخیل مفتی محمود برکت دی اسانې خبرې خو نه دي مونږ خپل کار به کوو که ته ډېره مونږ ته کنځل کې چې زه به کنځل دی مولا پسې کوم دا مولا به خلکو کې سپک کمه ها کنځل چې کوي خو سپکوي یې که نه نو دله به څوک نږدې نه راځي ده ته به زه کنځل کوم نو خلکو به ترې زړه تور شي زه به کنځل کوم دله به څوک خواله نه راځي دین به ترې نه زده کوي والله که په دې رانه خلک منې کې دا ټول چې د هرې پاټۍ سره دي دا زما رونه دي او زما بچي دي که خیر انشاءالله العظیم دی به د ختم نبوت په مسله کې ما سره شاته ولاړي ودرېږې به که به نه ودرېږې او دی به د قرآن او د مدرسې د هلکانو او د جینکو چې زه کله خدمت کوم دا به ما سره شاته ولاړي او دا ملګري به ما سره په سیاسي میدان کې هم که خیري شاته ولاړي خو د دنیا رواج دی دې وخت کې به څوک یو ته روڼ ټپوي او څوک به بل ته روڼ ټپوي میدان چې راشي بیا به پته لګي که خیر انشاءالله العظیم نه دی نازېږي دا د علماو دشمنان په دې مسلمانانو دا پخوام د مولا ملګري وو نن هم د مولا ملګري دي او سبا به هم که خیري د مولا ملګري نو علماو کار دا دی رونو دویمه یو خبره ته کوم تاسو خو د ختم نبوت په عنوان راغلی نو صرف دیو ستاسو د زړه دپاره یو خبره کوم وخت کم د ابو مسلم خولاني په یمن کې یو کسو مخضرم او په یمن کې بعضې تاریخونو د ده دا واقعه سود عنسی سره لیکلی ده خو هغه تاریخ په بنیاد نه جوړیږي ښه دا د مسیلمة الکذاب سره ده مسیلمة الکذاب دی راوغوښته او مخامخ یې کېنو ابو مسلم خولاني ورته یې ویل ته ما پیغمبر نه منې دی غلی شو وی ما ته پیغمبر وی که نه وی نو بیا غلی شو بیا ورته وی ما ته پیغمبر وی که نه وی وی نه وی پیغمبر څوک دی وی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وی زه خو هم پیغمبر یم وی ته نه د هغه نه پس بل پیغمبر نشته وی داسې سزا به درکم چې چا له میړه ورکړې نه ده بقول د هغه جادوګرو چې د موسی علیه السلام د زمانې و فقض ما انت قاض لاس اخلاص او توره دې تیره ځه تکړه شه مسیلمة الکذاب حکم وکړو یې اور بل کې او دې زما پیغمبري نه منې ابو مسلم خولاني دا پکې وغورځوی اور یې بل که او سم غرغنډې شوې او دا ابو مسلم خولاني راواغېست او په اور کې ورغورځه خلکو وی دی به په اور کې ایره ایره شي دونه تیز اورو چې ور ویې غورځو د اور نه نیغ سالم محفوظ بار راووت دی خو څه کوي چې هغه جامې هغه چې څه ورپورې هغې ته اور ټچ نه شو پاک راووت
مسلمة الکذاب ته چا وی دا سړی خو اور نه سوځاو ګوره الله اور ګلې ګلزار که پې ګورې اوس دنه خلک واپس وړي وایي به چې دا په حقه دی ته په دروغ یې دا وشړه نو مسلمة الکذاب ورته وایي زما د وطن نه ځه ابو مسلم خولاني وشړه راغی مدینې منورې ته چې مدینې ته راغی داسې هغه وخت چې رسول الله مبارک وفات شوی د ابوبکر صدیق دوارو او دې زمانه کې بیا د مسلمه هم چا مردار کړی چې راغی یو ستن سره یې مونځ کا نو د بهر سړی پېژندلی کېږي لکه اوس یو پنجابي دلته راغی نو مونږ یې پېژنو چې دا پنجابي د بلوچستان یو دوست راغی او دلته مونځ کوي مونږ یې پېژنو نو چې دې ستن سره ودرېد مونځ یې کوو نو حضرت عمر وپېژن چې دا خو د یمن څوک دی نو وله راغی نو چې ابو مسلم مونځ خلاص که نو حضرت عمر ورته ویل لکه د کوم ځای وی د یمن یاره وی یمن کې مو اورېدلی دي چې یو سړی دی ابو مسلم یې نوم دی او مسلمة الکذاب اور ته وغورځو اور پې ګلې ګلزار دی چې دا ټیک دی ته د یمن یې وی هو بلکل ټیک دی وی تا هغه سړی لیدلی دی وی او ما لیدلی دی خو دی په خپله دی که وی ما لیدلی دی وی ستا د قسم یې چې تا لیدلی دی وی زما د قسم یې چې ما لیدلی دی بیا ورته وی وی ستا د قسم یې چې تا لیدلی دی وی او زما د قسم یې چې ما لیدلی دی بیا ورته وی وی ستا د قسم یې چې تا لیدلی دی وی امیر عمره وی قسم سله راکې خو ستا مخکې ولاړ دی که نه یعنې زیم وی تی وی او ورپاسې د ښکلې که او وی راځه بچې حضرت ابوبکر صدیق لی بوته حضرت ابوبکر ته ابوبکر یو شی درته نه ښیمه وی څه راته ښی وی تا ته هغه کس ښیمه چې د ختم نبوت په عقیده کې الله په دې امت کې په هغه د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړی دی څوک دی وی دا کس دی دا هغه دی چې مسلمه اور ته غورځولی الله وی یا نارو کونی بردن و سلاما علیه الله ته اوره یخشخ و معتدل سلام معتدل چې تکلیف ونه رسوي نو د ختم نبوت په عقیده کې زه طالبانو ته وایم او تاسو ته هم وایم چې اور ته وغورځېد اور الله ګلې گلزار کو ختم نبوت عقیدې والا به انشاءالله قیامت پر ورځ د رسول الله مبارک سره ولاړې که خیر د دوزخ اور به نه سوځئ که خیر انشاءالله او چې څومره سړی د ختم نبوت دپاره ستړي وکړي او منډې ترړې وی انشاءالله د هغې به الله دنیا کې عقبا کې ډبل اجرونه ورکړي انشاءالله العزیز نو ختم نبوت مجالسو کې به که خیر شرکت کوئ او دا د علماء کار دی دا عقیده به درته بیانوي او دې زمانه کې ضرورت ډېر په دې دی چې په دې کالجونو کې او په دې سکولونو کې دا ختم نبوت خلاف یو پرچار شروع دی د مرزا ظالم لعنتی او دجال دپاره یو کار شروع دی نو دې وخت کې ضرورت دی چې تاسو خلک په دې پوه کړئ چې دا صفت صرف د محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم د هغه نه پس نه بل پیغمبر زوی لیدی او بروزي او فلان فلان نشتا نه راغلی دی او نه به راشي او دا مدرسه ده ما درته وی ګوره دا ګڼ ماشومان د دې مدرسې نه فارغ دي تاسو ټول به خپل بچي دې مدرسې ته رالیږئ چې حافظان ته جوړ شي او د بناتو مدرسه ده نو کوشش به کوئ مولانا عصمت الله صاحب سره چې دا مدرسه کامیابه شي دا جوړه شي او ستاسو بچي به پکې سبق وایي ستاسو لوڼه به پکې علم حاصلوي او د عقیدې بیان به کېږي د اعمال او د حضور پاک د اخلاقو نو مدرسو سره علماو سره زړه د اخلاص مینه به ساتئ به که خیري که نه انشاءالله العزیز په دې خبره اکتفا کوم وخت مانځه دی الله یې د اجتماع قبوله کړي تاسو د الله د دنیا و آخر خیر او برکات درکړي دا مدرسه د الله کامیابه کړي دې بچو له د الله د خیر او عافیت زندگی ورکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین په جمع ټول یو ځل درود شریف ووایو